سلامونه، نیک هیله، احترامات، درنو اوریدونکو، هیله د ټول بروغ جوړ خوشاله یاست. ظریف الله ساحل حاضر شویم ترڅو تاسو ته د ولسمشر پیلوټ ناول 5مه برخه وړاندې کړم. قدرمنو اوریدونکو، د دې ناول 5مه برخه له دې ځایه پیلوو. آریانا نشو کولی چې په ترکیه هیواد کې روغتیایي خدمت وکړي او خپل کورنۍ ته نفقه وګټي. عبدالرحمن شیخ د آریانا مشر ورور و. په یوه ترافیکي پیښه کې ټپي شو او دا هم په کور شو. اوس نو آریانا او کشری ورور یې له کار کولو پرته بله لار نه درلوده. آریانا خپل قاچاقي سفر څخه ډېرې بدې خاطرې درلودې. د آریانا پاتې کیسه جالبه ده، خو له هغې وړاندې دلته د قاچاقي سفر یوه بده صحنه داسې شریکوي. کله چې موږ له ایران څخه د ترکیې هیواد په لور غیر قانوني حرکت وکړ، موږ 12 نفر وو چې 4 میرمنې او 8 تنه نارینه وو. موږ سره په دې سفر کې کم عمره هلکان هم ملګري وو. سفر سخت وو. له 2 شپو مزل وروسته د دواړو هیوادونو ګډ سرحد ته ورسېدو. یخني ډېره وه او یخ شمال زموږ هډوکي سوځول. کله چې سرحد ته ورسېدو، د قاچاقبر په وینا مو په سیمه کې دمه وکړه او دې ته په تمه شو چې بل قاچاقبر راځي او پاتې سفر کې به هغه زموږ ملتیا وکړي او تر هدف پورې به مو ورسوي. موږ 2 شپې په یاده سیمه کې پاتې شو. کم خواړه مو چې له ځان سره راخیستي وو هغه مو خوړل. وخت مو پرې تېراوه. په دې 2 شپو کې ډېره واوره وشوه. هوا نوره هم یخه شوه او یو تیز باد راوالوت. موږ د هوا په یخوالي سخت خفه شو او اندېښمن وو چې پاتې سفر به څنګه وکړو. نوی قاچاقبر راغی او زاړه قاچاقبر هغه ته وسپارلو او سفر مو بیا پیل کړ. قاچاقبران یخې هوا او تیز باد ته زیات خوشحاله وو. د قاچاقبر په وینا چې په یخه هوا او تیز باد کې پولیس او د لارې ساتونکي په خپلو ځایونو کې ډېر نه ګرځي. قاچاقبران هم دا غنیمت ګڼي او په همدې ډول حالاتو کې خپل کاروبار ته زور ورکوي. دا حالات خطرناک هم وي ځکه چې په داسې حالاتو کې وخت نا وخت د سرحد ساتونکي کمینونه هم نیسي او مسافر په نښه کوي. دوی په قاچاقي مسافرو هیڅ رحم نه کوي. قاچاقبران او مسافر وژني او یا یې نیسي او د قانون منګلو ته یې سپاري. داسې سرحد ساتونکي هم شته چې قاچاقبرانو سره شریک وي. دوی په واورو، باران او بادونو کې له قاچاقبرانو پیسې اخلي او لار ورکوي تر څو قاچاقبران په ناقانونه توګه مسافر ولیږدوي. د پولیسو د خطر له اړخه زموږ سفر لږ ښه و. ډېر خطر سره مخ نشو، خو هوا او تیز باد سخت په عذاب کړو. په لاره کې 2 کم عمره هلکان یخ ووهل او ناروغان شول. موږ مشوره وکړه چې د یو بل په مرسته به دا کم عمره هلکان تر خوندي ځایه رسوو او نه پرېږدو چې زموږ د لارې دا 2 کم عمره ملګري د لیوانو د خوراک شي او یا د واورو لاندې مړه شي. ما مسافر هڅول چې د کم عمره هلکانو سره همکاري وکړي. دوی تاوده وساتي، خواړه او درمل ورکړي تر څو له موږ سره یو ځای خپل هدف ته ورسیږي. دا هلکان د وخت په تېرېدو سره نور هم خرابېدل او ناروغي یې زیاتېدله. قاچاقبر ټینګار کوي چې موږ ژر ژر مزل وکړو تر څو له کوم خطر سره مخ نه شو. یوې سیمې ته ورسېدو. د قاچاقبر په لارښوونه یو لوی پله لاندې ځای پر ځای شو. قاچاقبر لاړه. نیمه ورځ نادره کوه. مازدیګر راغی، یو بل قاچاقبر ورسره و. دوی سره خواړه هم و. موږ سخت وږي وو. ډوډۍ مو کمه وخوړه او بیا د قاچاقبر په وینا دې نوي قاچاقبر سره ملګري شو. سفر مو پیل کړ. له موږ سره 2 کم عمره هلکان هم له ناچارۍ حرکت وکړ او په ډېر تکلیف سره په لار روان شول. ما له دې 2 هلکانو څخه د شخصي ژوند او اقتصادي وضعیت په اړه پوښتنه وکړه. یو یې وویل اقتصادي وضعیت مو خراب و، کار روزګار مو نه درلود. پلار مې ځمکه خرڅه کړه او زه یې قاچاقبر سره راولېږلم. دا بل وویل وطن کې بیکاري ډېره وه. پلار مې 100 کسانو څخه قرض واخیست او خپل موټر یې هم خرڅ کړ او بیا یې یو قاچاقبر سره ملګری کړم چې اروپا ته مې ورسوي.
زما مشر ورور هم شته، خو پلار زه د دې لپاره راولېږلم چې کم عمره هلکان په اروپا کې ښه قبلیږي او ژر اسناد ورکوي. زه د دې ماشوم په حالات سخت خوابدیه شوم. په دې وخت کې قاچاقبر غږ وکړ: دا ساحه ډېره خطرناکه ده، کوښښ باید وکړو چې د ورځې په رڼا کې له دې ځایه تیر شو. که خدای مکړه دلته په مونږ شپه راغله، د لیوانو او نورو ځناورو له خطر سره به مخ شو. اوس اړتیا ده چې سفر ګړندی کړو تر څو له دې ځایه ژر ووځو. مونږ وکولی شو چې تیز سفر وکړو، خو دا دوه کم عمره هلکانو نشو کولی چې مونږ سره ګړندی سفر وکړي. قاچاقبر په دې هلکانو سخت فشار راوړ تر څو ګړندی سفر وکړي. هلکانو نشو کولی چې د قاچاقبر په خوښه سفر وکړي، ځکه دوی ناروغانو او ناروغان دمې او درملنې ته اړتیا لري. په دې وخت کې یو هلک بې هوښه شو او قاچاقبر په واوره او یخ کې پرېښود، او دا بل کم عمره ماشوم خواري کوله چې خپل ملګري سره همکاري وکړي او له ځان سره یې را روان کړي. دا دوه هلکان په وطن کې سره ملګري او یو ځای له خپلو کورونو څخه راوتلي وو. د ماشوم وسه نه کېده او موږ د قاچاقبر د فشار له امله روان وو. دوهم کم عمره هلک په واورو کې خوی شو او لاندې یو ګړنګ ته ولوېد. ما تر ډیره دې هلک پسې کتلې او چغې مې وهلې، خو اخر مې له سترګو ورک شو. سفر ډیر غمجن شو او له خپل ژوند څخه مو هم تمه پرې شوه. اوس نو ځان په ځان سودا شوه. هر کس غوښتل چې ژوندی پاتې شي او خپل سفر ته متوجه شي. موږ 9 ورځې سفر وکړ. ډیر دردونه او تکلیفونه مو ګالل. داسې صحنې مو ولیدې چې تر قیامته به مې هېرې نشي. موږ سره په دې سفر کې یو داسې کس هم ملګری و چې د نوموړي ورور پخوا یو قاچاقبر سره له ایران هېواد څخه ترکیې هېواد ته په ناقانونه ډول روان شوی و، او تر 3 میاشتو پورې د یاد کس د مړي او ژوندي معلومات نه و او کورنۍ د غم په ټغر ناسته وه. دا کس چې اوس زموږ د قاچاقي سفر ملګری و، حمید نومېده او د افغانستان اوسیدونکی و. حمید راته کیسه کوله چې نو ورور یې له قاچاقبر سره ملګری کړ تر څو ترکیې هېواد ته لاړ شي او له هغه ځایه اروپا ته واوړي. خو له بده مرغه په لاره کې د پولیسو له لورې په ډزو وژل شوی و او پولیسو د هغه جسد له ځان سره وان سیمې ته وړی و. حمید راته وویل چې زما یو بل ورور په ترکیه کې ژوند کوي. هغه زما وژل شوي ورور پسې وان سیمې ته لاړ او د وان په روغتیایي مرکز کې زما د وژل شوي ورور د جسد پوښتنه وکړه. هغه د روغتیایي مرکز په یخچالونو کې جسد پیدا کړ او افغانستان ته یې ولېږه. حمید راته وړاندې وویل چې ورور یې د وان طبي مرکز په کمپیوټرونو کې د شاوخوا 3000 مړه شوو هغو افغانانو لیست کتلی دی چې په تېرو څو کلونو کې په ناقانونه توګه لومړی ایران او بیا له ایران هېواد څخه ترکیې هېواد ته اوښتي وو او په هغه ځای کې د پولیسو په ډزو لوږه تند او یخ مړه شوي وو. جالبه ده چې په یاد روغتیایي مرکز کې محصلینو د وژل شوو افغانانو په جسدونو علمي او طبي تجربې کولې. حمید له خپل هېواد څخه خراب اقتصادي وضعیت له امله په ناقانونه توګه په سفر روان شوی و. د اریانا له سترګو غټې غټې اوښکې روانې شوې او د دې کیسې په کولو سره ډېره غمجنه شوه. یو ورځ د اریانا ورور له یوه کس سره اړیکه نیولې وه او د خپلې خور د زده کړو په اړه یې ورسره خبرې کړې وې. ده غوښتنه ترې کړې وه چې چیرته مناسبه دنده ورته پیدا کړي. اریانا راته وویل یوه ورځ زما او زما کشری ورور یو دفتر ته وغوښتل شو. هغوی زما لپاره د کار کولو اسناد برابر کړل او یوه لنډه کاري مرکه یې هم را سره وکړه. دوی زما اسناد هم وارزول او بیا یې راته وویل چې مونږ مشرانو سره مشوره کوو او بیا تا ته خبر درکوو. دوی په خبرو کې راته وویل چې مونږ ګرځنده روغتیایي ټیمونه لرو او غواړو په کلیوالي سیمو کې خلکو ته روغتیایي خدمت وکړو. ما د دې خلکو ټول شرایط ومنل او ډاډ مې ورکړ چې په هر ډول شرایطو کې تیار یم چې خپله دنده ترسره کړم. 3 ورځې وروسته هم دې دفتر را سره اړیکه ونیوله. دوی زما او زما کشری ورور په دنده وګمارولو. کله چې موږ دفتر ته مراجعه وکړه نو دوی زما روغتیایي ټیم تیار آماده کړی و او موږ 5 نفره یوې کلیوالي سیمې ته د کار په نیت په یو موټر کې روان شو. له موږ سره په دې ډله کې 2 نارینه او یو مشره میرمن وه. موږ یوې لرې کلیوالي سیمې ته لاړو.
ډیر مزل مو وکړ. په لاره کې مو په خپل کاري پلان هم خبرې وکړې. لنډه دا چې یوې سیمې ته ورسېدو. هلته مو لږه دمه وکړه، اوبه مو وڅښلې او له دمې وروسته بیا روان شو. دا ځل مونږ لږ مزل کړی نه و چې په موټر کې ناستو کسانو تفانچې راویستې. دوی زمونږ لاسونه وتړل او یو ډول مواد زمونږ پزو ته نږدې کړل او بې هوښه یې کړو. له څه ځنډ وروسته چې زه او کشری ورور مې په هوښ راغلو، مونږ په دې ځنګل کې وو او سخت وږي وو. یو کس زمونږ تر څنګ راغی. مونږ سره یې روغبړ وکړ او خوښي یې وښوده چې له دوی سره نوي همکاران شو. دې کس زمونږ لاسونه خلاص کړل، اوبه یې را باندې وڅښلې او بیا یې راته وویل چې په دې ځای کې تاسو خوندي یاست او قرار به دې ماحول سره بلد شئ. دوی مونږ ته ډوډۍ راوړه. ډوډۍ مو زړه نازړه وخوړه او بیا ویریدلي په خپل ځای غلی کېناستو. 2 ساعته وروسته هغه میرمن راغله او یو کس ورسره ملګری و چې د دې ځای خلکو خپل مشر باله. دا کس بابک و او د دې ځای مشر و. مشر میرمنې راته وویل تاسو دلته خوندي یې، ستاسو دنده به هم دلته وي او که چېرته زموږ ملګري له دې ځایه څخه بل ځای ته تلل تاسو به هم ورسره ځئ. مونږ به ستاسو معاش ستاسو کورو ته سپارو. تاسو ډاډه دلته کار کوئ او کله دې وروسته تاسو کومه ستونزه درلوده نو له بابک سره یې شریکوئ. ستاسو دنده دا ده چې دلته زموږ د ملګرو او ترڅنګ یې د برمته شوو کسانو درملنه به کوئ. اوس د دې ځای د ناروغانو او ټپیانو درملنه زه کوم او 1 کال کېږي چې دلته برمته یو. موږ له خپلې کورنۍ هېڅ خبر نه یو. خدای خبر چې زما هغه ټپي ورور به اوس څنګه وي، د دوی ژوند به څنګه وي او دوی به له کومو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. زه او زما کوچنی ورور دلته ډېر په تنګ یو. دا ماحول ډېر زړه تنګی دی. دوی زموږ له مجبوریت څخه ګټه اخلي او پر موږ دلته جبري کارونه کوي. زه باور لرم چې تر اوسه پورې به یوه پیسه هم دوی زموږ کورنۍ ته نه وي ورکړي. دوی موږ ته ډاډ راکوي چې ستاسو معاش ستاسو د کورنۍ غړو ته سپارو، مګر زه په دې خیانانو هیڅ باور نه لرم. د آریانا کورنۍ په وطن کې ښه ژوند درلود. دوی په نسبي ډول یو معرف پالې کورنۍ پورې اړه لرله او ښه اقتصادي وضعیت څخه برخمن و. ما هم آریانا ته د خپل ژوند کیسه وکړه. ډېره خواشیني شوه او زیات یې وژړل. آریانا راته وویل 3 میاشتې کېږي غلو یو ټلیفون راکړی دی او دوی ټینګار کوي چې خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسم او له خپل اوسني وضعیت څخه دوی خبر کړم. زما د ورور 2 شمیرې زما په یادو زده وي. غواري مې وکړه خو هر وخت راته شبکه وایي چې دا شمیرې اوس بندې دي او د لاسرسي وړ نه دي. که تا ته د ټلیفون اړتیا شوه زه مو په خدمت کې یم. زه د غلو په نیت نه پوهیږم چې دوی ولې ما ته ټلیفون راکړی دی. ممکن دوی به زما کورنۍ څخه هم پیسې غواړي. دلته د ماشوم سمدستي ناروغتیا یوه پلمه شوه. آریانا د ماشوم درملنې ته راغله او غله مجبوره و چې ماشوم ښه وساتي تر څو مړ نشي. ما مخکې وویل چې دا ماشوم د غلو لپاره د سرو زرو مرغه و او سرو زرو مرغه باید سم وساتل شي. ډاکټر آریانا د ماشوم درملنه پیل کړه او کشري ورور یې ورسره همکاري کوله. آریانا ماشوم ته ډېره مینه ورکړه او د دې له چلند څخه ماشوم خوشحاله شو او لږ ارام هم شو. آریانا ماشوم ته درمل ورکړل او ما ترې غوښتنه وکړه چې د څو شیبو لپاره خپل ټلیفون ماته راکړي. آریانا په ورین تندي ټلیفون راکړ. زه د ټلیفون په ترلاسه کولو زیات خوښ شوم او مننه مې ترې وکړه. ما یو ځل بیا په ایران کې زما د پیلوټۍ د برخې د مشر او د نورو ملګرو شمیرې په یاد کړې. لومړی مې خپل مشر ته مسج وکړ او ورته مې وویل چې زه شاهان یم او زه ژوندی یم، اوس غلو برمته کړی یم. ما سره ډېر وخت نشته دی. زه تا ته یو موقعیت درلیږم، دا ملګرو سره شریک کړه. دلته له ما سره د ایران دفاع د وزیر کوچنی وراره چې پلار یې پانګوال دی هم بندي دی. هغه هم لږه موده وړاندې د تښتونکو لخوا دلته راوستل شوی دی. په مخې توره ځخه ده، 8 کاله عمر لري. دا د یو خصوصي ښوونځي شاګرد هم دی. د ژر ځواب په هیله زه مسج پاکوم. ما دا نښې د دې لپاره ورته ویلي چې باوري شي او ژر لاس په کار شي. ورپسې مې د ایران دفاع وزارت د استخباراتو څانګې ته هم لوکیشن یا موقعیت ولیږه او هغوی مې هم له دې حالت څخه خبر کړل. بیا مې د ایران هیواد په ځانګړو قطعاتو کې یو بل ملګری و،
هغه ته مې هم مسج وکړ. لنډه دا چې په کم وخت کې مې مهم کسان خبر کړل. بس په لږ وخت کې زما د پیلوټۍ څانګې مشر، د استخباراتو ادارې او زما د خاصو قطعاتو د څانګې ملګري اطمینان راکړ. پر ما یې سپارښتنه وکړه چې په خپل ځان باندې پام وکړم. له دې کار سره زه ډیر آرام شوم. پوه شوم چې اوس د ظالمانو، غلو، انسان تښتونکو او قاچاقبرانو اجل راغی او ټول به یو د بل پسې د خپل عمل سزا خامخا ویني. د ماشوم تر څنګ ورغلم. تر څنګ یې آریانا ناسته وه او زما حرکات یې څارل. هغه په دې پوهېدله چې اوس خامخا یوه لاره پیدا کیږي. ما آریانا ته ټلیفون ورکړ. مننه مې ترې وکړه. ماشوم مې په سر ښکل کړ. د آریانا په مشوره مې یو ګیلاس اوبه هم ورکړې او بیرته خپل ځای ته راغلم. دلته یوه ستونزه وه. موږ اوس د ایران سرحد ته نږدې او د ترکیې په هیواد کې وو. زما نظامي ملګري اړ و چې ترکیې هیواد څخه د عملیاتو اجازه واخلي او د دې ترڅنګ همغږي رامنځته کړي. دا کار یو څه وخت اړتیا درلوده. موضوع د ایران دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو سره شریکه شوې وه. هغوی د ترکیې هیواد مسؤلو، لوړ رتبه چارواکو او د ایران اړوند وزارتونو مشرانو او مسؤلینو سره خبرې کړې وې او ژر یې عملیات پلان کړی و. په 2 ساعتونو کې ځانګړي پولیس موږ څخه په 4 کیلومترۍ کې ښکته شوي وو. دوی د ترکیې هیواد دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ادارو مسؤلینو سره په مشوره او همکارۍ داسې یو پلان طرحه کړی و چې په ډیر هنر تر موږ را ورسیږي او عملیات په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي. زه په تمه وم چې خامخا به بریالی کیږم او دا بې ګناه کسان به د دې ځناورو له منګلو څخه ژغورم. مازدیګر ناوخته بابک له خپلو ملګرو سره مرکز ته راغی. له ده سره څو ناشنا کسان هم راغلل. دوی د مرکز په یوه څنډه کې په ولاړ یو ځانګړی مجلس پیل کړ. زه د دوی په اصلي هدف نه پوهېدم. ما هڅه کوله چې د دوی د مجلس په موخه پوه شم. وروسته بیا پوه شوم چې دوی پلان درلود چې د شپې په تیاره کې هغه ماشوم یو بل ځای ته ولېږدوي تر څو دوی خپل اصلي هدف ته چې د ماشوم کورنۍ څخه پیسې اخیستل ورسیږي. د بابک مجلس چې خلاص شو ما ته یې په لاس اشاره وکړه. ده غوښتل چې زه یې څنګ ته ورشم. زه چې دا وخت د نښان ویشتونکي په ځای کې ناست وم او لرې ساحه مې څارله. په دې وخت کې ما خپل ځای پرېښود او د بابک طرف ته روان شو. زه لا څو قدمه تللی نه وم چې د بابک تر څنګ 2 ولاړ کسان د یو نامعلوم نښان ویشتونکي له لوري په نښه شو او د بابک په مخ کې اوږده وغځېدل. زه چې ویشتل شوو کسانو ته متوجه شوم. دواړه په تندي لګېدلي وو. دا وخت زه پوه شوم چې زموږ د ملګرو عملیات پیل شوي دي. زه په منډه خپل ځای ته ورغلم. جنگ پیل شو. یو ساتونکي را منډه کړه چې ماشوم له دې ځایه وتښتوي او کوم بل ځای ته یې ولېږدوي. ما دا کس په نښه کړ او له پښو مې وغورځاوه. د ولسمشر پیلور ناول درنو اوریدونکو، د دې ناول 5مه برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسې په لوی بخښونکي څښتن ته لاس سپارم. موږ ته اجازت راکړئ. الله مو مل شه.